د کابل او اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو بیا پیل غوښتنه شوې. ستاسې په اند پاکستان غواړي له افغان لوري سره کړکېچ کم کړي؟ واقعا چې د افغانستان اسلامي نظام او د افغانستان ملت او د افغانستان ولس د ټولو همسایه هیوادونو سره ښه تعامل غواړي، ښه همسایه‌توب غواړي، د اقتصاد او تجارت ورکړه وراکړه او صادرات او واردات په مورد کې او د هر څه په مورد کې موږ د ټولو همسایه هیوادونو سره خصوصا د پاکستان او ایران او چین او تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره ډیر ښه همسایه‌توب غواړو. دا چې موږ تقریبا ډیر وخت کې د پاکستان سره سرحدات او دروازې بندې دي او د پاکستان او افغانستان تجاران دواړه د اقتصادي مشکلات او ستونزو تاوانونو سره بیچارهګان مخ کې کړه. د پاکستان تجاران دي خصوصا د پېښور او بلوچستان یا د افغانستان تجاران دي ډیر تاوانونو او زیانونو ورسېدل، دواړو باندې مش پابدي او پریشانې او موږ نه غواړو چې د افغانستان تجاران نقصان او تاوان وویني. د بل خوا پاکستان زموږ همسایه وادي مش په وارو د پاکستان پر مسؤلینو پر سیاستمدارانو او د فوج استخبارات پر مسؤلینو مداخله کړې دي چې تاسو د افغانستان تجارت او د پاکستان تجارت په سیاست سره متړي. کله چې تاسو د نظامونو په منځ کې اختلاف راځي یا د نظر اختلاف راځي، تاسو د افغانستان د تجارانو یا د پاکستان د تجارانو په روزي کې اروزي مور خرابوي، په تجارت په سیاست په متړي. تجارت ځان ته خبره د وزارت لري دلته مالته او دفاع وزارت هم دلته مالته یا داخله او استخبارات دا ساتي جلا کارونه دي. دا جلا کارونه دي. نن چې خان محمد خان د پاکستان پر حکومت باندې دا ځخ کړی د افغانستان د ملت سره د افغانستان د تجارانو او د افغانستان د نظام سره خپل اړیکې مخربوي، برته خبرې شروع کړي، جرګه پیل کړي. موږ د دې طرفدار هر وخت موږ جرګه غواړو، موږ خبرې غواړو، موږ مذاکرات غواړو، بالخصوص هم د هغو هیوادونو سره چې هغه همسایه هیوادونه دي. بیا د پاکستان سره موږ فرضي کرښه تقریبا 2.5 کیلومتره فرضي کرښه لرو. اخواته د فرضي کرښې خواته موږ هغه افغانان بولو، د هغو غم او شادۍ کې موږ ځانونه ورسره شریکان بولو، د هغو په خوشحالۍ او اقتصاد کې موږ دغه ځانونه ورسره داخل بولو لکه دوی چې په افغانستان کې بولي. د خان محمد خان دغه څرګندونې مشتایده وو او دا ډېرې د پرځای خبرې کړې دي او دا د پاکستان په خیر دی، د پاکستان په ګټه دی، د افغانستان په خیر دی. الګوزای صاحب دلته اڅکزي صاحب ویلي دي چې باید افغانستان سره پاکستان بیرته مذاکرات پیل کړي. څه فکر کوئ آیا دا مذاکرات به بیا هم کومه پایله ورکړي کله افغان ولس کله افغان حکومت د پاکستان غوښتنې به دوام پیدا کړي؟ موږ د پاکستان د فوج او د دفاع وزارت استخبارات او نور سیاستمدارانو ته چې په دغه کړکېچ کې د دوی لاس دی او د افغانستان د ملت او د پاکستان ملت په منځ کې خدای مکه بدبختی ته د دوی تلاش او کوشش ډیر دی. موږ وایو دا کارونه مکه وي، د افغانستان بربادي، په افغانستان کې جنگ او جګړه او په افغانستان کې بې امنیتي، په افغانستان کې کمزوري حکومت، دا ستاسو په خیر او ګټو فائدہ نه دی. تاسو د افغانستان ازادي او خپلواکي او د افغانستان یو قوي او شرعي او اسلامي نظام چې د تعالی راوستلې دا تایید کړي او دا ومني. او موږ تاسو په داخلي چارو کې نه غواړو چې موږ مداخله وکړو، نه زموږ نظام مداخله کوي، نه زموږ تجاران ملت تاسو په کارونو باندې کار لري. تاسو ما خبرې چې په خلک کوي هغه په عمل کې ثابت کړي. موږ تاسو لار او اجنډا معلومه ده. زما په داخلي چارو کې ته مداخله مکو، ستا په داخلي چارو کې به زه مداخله نه کوم. ته زما احترام لرم، زه به ستا احترام لرم. تجارت په مو کو تجارت هم ستا په ګټه دی، زما په ګټه دی. چې زه واردات لرم، ته صادرات لري، یا ته واردات زه صادرات، په دې کې به ګډه کار زله وکړو. پاینده کې به د تجارانو کاروانونو تجارتونو به نور خرابو او یو د بل په بربادي کې به خپل خیر او عزت نه لټو. بله دلته الګوزای صاحب پاکستان څه فکر کوي؟ نه غواړي چې مذاکرات هم افغان لوري سره وکړي، خو بیا هم خپل بریدونو ته دوام ورکوي په افغان خاوره کې. په حقیقت کې پاکستان د څه په لټه کې دی؟ پاکستان په افغانستان کې یو ضعیف حکومت لپاره کوشش کوي او په افغانستان کې د داخلي جنگ لپاره کوشش کوي. په افغانستان کې د قومونو او د ولایتونو په منځ کې د بنتفاقي او د مشکلات لپاره کوشش کوي. هغه چې الله جل جلاله په افغانستان کې د 15 کال کېږي چې یو نظام راغلی دی، هغه شرعي دی، آزاد دی، خپلواک دی، د افغانانو د خوشي نظام دی، یو قوي نظام دی، یو امیر دی، یو فرمان دی، یو حکومت دی. نو پاکستان ته دغه خون نور کې چې دا ولې یو نظام دی، هغه شرعي دی، اسلامي دی، هم د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلکو په خوښه نظام دی. پاکستان صرف دغه لپاره تلاش او کوشش کوي چې دا نظام کمزوري. هیڅ بل خبره نه افغانان لري، نه افغانان د پاکستان په داخلي چارو کې
ځان ته اجازه ورکړي، خپل نظام ته اجازه ورکړي د پاکستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، نو موږ د خان محمد خان چې کوم سرګندونې کړي دا 100% د تایید وړ دي او موږ غواړو چې خپل تجارانو لپاره د پاکستان تجارانو لپاره موږ غیش خلاص ده هر کله د خدای راولي او موږ غواړو چې موږ دروازې خلاص هغه په شرایط باندې چې هغه بیا په آینده کې موږ مشکلات موږ تجارانو ته مشکلات او تجارت او سیاست څلونه تړي او یو قوي ضمانت یا ایران یا چین یا ازبکستان یا ترکمنستان یا زموږ همسایه هیوادونه یو قوي ضمانت تدي وکي چې تجارت او سیاست موږ نه زله تړو، موږ به خې د لارې د خلاصېدو لپاره هیڅ مشکل نه لرو. زموږ نظام چې کوم غوښتنې او هغه اصولي او قانوني غوښتنې لري هغه به د دوی د نظام خبرې کوي او ملت نظام په ګډه موږ د تارکلای وایي چې د اصول په چوکاټ کې موږ ټول همسایه هیوادونو سره همسایه‌توب ولرو.